د کوروالۍ په اړه ځینې حیرانونکي معلومات. سلام دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که غواړئ پوه شئ نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. جنسي اړیکې هم د خپل هیجان سره هم د حیرانتیا سره د ژوند یوه برخه ده. جنسي اړیکې نیول بې شمېره ګټې لري. جنسي اړیکې نیول په ټوله کې د انسان د ښه حس کولو، د روغ پاتې کېدو او د یو اوږد عمر ترلاسه کولو وسیله هم ده. خو په دې ویډیو کې د کوروالۍ د ګټو له برخې تېرېږو او د کوروالۍ په هکله درسره ځینې تاریخي خو عجایب او جالب معلومات شریکوو. لومړی د 1850 میلادي کلونو په فرانسه کې د نارینه د جنسي غړي نه پاڅېدل جرم ګڼل کېده. په روانه پېړۍ کې د نړۍ په اکثریت هېوادونو کې که څوک وغواړي د خپل خاوند یا ښځې څخه جدا شي نو دا کار ډېر په اسانۍ سره کولی شي. د نړۍ په ډېری برخو کې هر څوک یو سبب وړاندې کوي او د خپل خاوند یا مېرمنې څخه طلاق اخلي، مګر پخوا د نړۍ په ځینو برخو کې حالت داسې نه و. په 18 میلادي کلونو کې په فرانسه کې طلاق اخیستل ډېر بل ډول و. په دې وخت کې په فرانسه کې که نارینه کافي جنسي قوت نه درلودی نو دا یو ډول جرم و او ډېر کله به ښځه په مستقیم ډول د دې شکایت په کولو سره د خپل خاوند څخه طلاق اخیسته. یعنې که تاسې په هغه وخت کې یو نارینه وئ او ښې جنسي اړیکه مو نه شوی کولی نو ښځې مو فوراً کولی شول ستاسې څخه په قانوني ډول طلاق واخلي.